بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ او تاسې په پایتان پروګرامینګ کې په لوپس باندې خبرې کوو. څه شی وایو؟ لوپس. لوپس مو ویلي دي که نه کالج کې؟ کولی شې لږ راته ووایې چې لوپس څه شي ته وایي که نه؟ ښه صحیح شو. زه یې درته وایم اسانه موضوع ده، ډېر اسانه او ډېر استعمالیږي. لوپس او اف کنډیشن دا هغه شیان دي ویریبلې، دا ټول موضوعګانې چې پروګرامینګ کې زیات استعمالیږي. نن راځو ما او تا په لوپس باندې غږیږو. لوپ څه شي ته ویل کېږي په پروګرامینګ کې؟ په عموم کې مونږ وایو چې لوپ از ا میکانیزم. لوپ یو میکانیزم، یو روش، یوه طریقه ده which is used for repeating a task. لوپ چې دا په پروګرامینګ کې یو میکانیزم ده، یو روش ده چې د یو عمل تکرار دپاره څه کېږي؟ استفاده کېږي. ښه، لوپ په پروګرامینګ کې داسې یو طریقه ده چې هغه د یو کار بار بار تکرارولو په خاطر باندې مونږ او تاسې د لوپ نه استفاده کوو. دا ډېر زیات مونږ او تاسې سره په کار کېږي، په گیمونو کې، په سافټویرونو کې، په هر چیرته چې موږ کوم عمل وغواړو چې هغه تکرارا بار بار هغه کار اجرا شي، نو د هغه دپاره موږ دا کار اجرا کوو چې څه کېږي، کوډ به بیا بیا نه تکراریږي. د کوډ د تکرار نه مخنیوی کوي او لوپ په اسانه سره همغه یو کار څو ځلې اجرا کوي. مثال زه تاته وایم، زه غواړم په 100 ځلې ویلکم پرنټ کړم. غواړم I want to print welcome. زه غواړم چې ویلکم پرنټ کړم، خو څومره؟ 100 times. څو ځلې غواړم دا هغه پرنټ کړم ویلکم؟ 100 times. سیم ټاسک ده، 100 ځلې ماته دا پکار ده چې زه دا کار اجرا کړم. نو اوس زه څنګه کوم؟ ته اتا په نظر لوپس فکر وکړه نشته ده. نو موږ به څه کوو؟ 100 ځلې به پرنټ لیکو که نه؟ لیکو به چې پرنټ ویلکم، دا به لیکو، بیا لیکو پرنټ ویلکم. څو ځلې به یې لیکو؟ نو دا کار سخته ده که اسانه؟ سخته ده، مشکله کار ده. یا مثال زه غواړم چې له 1 to 100 نمبر پرنټ کړم. I want to print numbers from 0 to 100. صفر نه تر څو پورې دا غواړم پرنټ کړم؟ 100. نو یو ځل به راځم لیکم به چې څه شی؟ پرنټ او 0. بیا به لیکم پرنټ 1، پرنټ 2، پرنټ 3. نو دا څومره مشکله کار ده چې موږ او تاسې کوو. کوډ هم درندېږي، پروګرام هم انپروفیشنل راځي، وخت هم زیات نیول کېږي او ګډوډیانې پکې جوړېږي. نو موږ که ډېر ځلې تا خو تا نه یو دوه وړې خبرې مې درته وکړې، وروسته موږ راځو په لویو پروګرامونو کې دا ډېر زیات استعمالیږي. نو زه یو دغسې کارونه اجرا کول غواړم. اوس زه غواړم چې ویلکم 100 ځلې پرنټ کړم. ویلکم څو ځلې پرنټ کړم؟ 100 ځلې. نو دې دپاره موږ او تاسې څه شی استعمالوو؟ لوپ کاروو. لوپ موږ سره په پایتان پروګرامینګ کې 2 رقم ته لوپ دي. څو رقم ته لوپ دي؟ 2 رقم ته. یو ته وایي وایل لوپ. څه ورته ویلل کېږي؟ وایل لوپ. وایل لوپ څه کار کوي؟ وایل لوپ run the task until a specific condition is true. وایل لوپ کې موږ او تاسې یو شرط لګوو او تر څو پورې چې هغه شرط ترو وي نو دا څه کوي؟ لوپ چلیږي، همغه کار اجرا کوي ورته. ښه، ته یو شرط ورته ږدو که چیرې داسې وو نو ته دا کار کوه، تر همغو پورې دا کار کوه. نو اوس دا څنګه کېږي عملا؟ زه غواړم دا ویلکم پرنټ کړم. څه شی پرنټ کړم؟ ویلکم 100 ځلې. څو ځلې پرنټ کړم؟ 100 ځلې. نو دې دپاره ګوره، ما او تا اول راځو یو ویریبل مثالا زه جوړوم چې په هغه کې زه یو څه اچول غواړم. مثالا راځم دلته اول یو ویریبل جوړوم، لیکم مثالا نمبر. نمبر په نوم باندې مې یو ویریبل جوړ کړ، نمبر ایکول ټو 1. د نمبر په نوم باندې مې یو ویریبل جوړ کړ، په دې کې مې څو واچول؟ 1.
اوس زه دلته لاندې راځم لوپ چلوم. لوپس طریقه څنګه ده؟ د وایل لوپ طریقه. د وایل لوپ طریقه دا ده چې اول به ما او تا دلته ولیکو وایل. اول سر کې به څه ولیکې؟ وایل. وایل چې دې ولیکه له وایل نه وروسته به ته راسې خپل کنډیشن یا شرط به ولیکې. ښه څه به ولیکې؟ کنډیشن به دې ولیکې، شرط به دې ولیکې. وایل تر هغو پورې د موږ شرط څه شی ده؟ د موږ شرط دا ده وایل نمبر تر هغو پورې چې نمبر څه شی ده؟ نمبر از لیس دین 100 less than or equal to 100 تر هغو پورې چې نمبر یا وړوکی ده یا مساوي ده له څو سره؟ له 100 سره. نو ته څه وکړه؟ دلته به لاندې راسې ورته به ولیکې، ورته یم ته څه کوه؟ پرنټ کوه. څه شی پرنټ کوه؟ او ورته لیکمه چې ویلکم. اوس دا به څو ځلې دا موږ ته پرنټوي؟ 100 ځلې مې ډېر ورکړه، خو زه خیر زه 100 ځلې صحیح ده مثاله. اوس اول په نمبر ویریبل کې څو پراته دي؟ یو. نو شرط راځي ګوري، شرط یې وکته نمبر له 100 نه وړوکی ده که نه ده؟ وړوکی ده. نو شرط صحیح شو که نه؟ شرط تروس و که نه؟ شرط تروس و. نو موږ ته به دا لاندې ویلکم څه وکړي؟ پرنټ به یې کړي. یو ځلې به ویلکم پرنټ شي. اوس دا لوپ بیا له دې ځای نه داسې راپورته کېږي دا رقم. بیا راغی نمبر څو ده؟ یو. نو یو له 100 نه وړوکی ده که نه ده؟ بیا به موږ ته دلته څه شی پرنټ کړي؟ ویلکم. بیا راځي بیا ګوري نمبر له 100 نه وړوکی ده که نه ده؟ نو څو ځلې به دا پرنټوي دا ویلکم؟ 100 ځلې نه، ځکه تر هغو پورې تر څو پورې چې نمبر له 100 نه وړوکی ده. نو نمبر خو همیشه دپاره نمبر یو ده او 100 دي. نو تر سبا پورې تر 10 ورځو پورې یو کاله پورې دا نمبر چې ده له 100 نه څه شی ده؟ وړوکی ده. دې ته وایي انفاینایټ لوپ، لا یتناهي لوپ ده، دا ختمیږي نه. دا پروګرام چې رن کړي همداسې به ویلکم پرنټوي بالکل به دا لوپ درېږي نه. نو دې لوپ ته ویلل کېږي انفاینایټ لوپ، لا یتناهي لوپ، ځکه دا لوپ نور ختمیږي نه. ښه دا پروګرام چې ته رن کې همداسې به یې درته ویلکم پرنټوي هېڅکله نه ختمیږي. پوه شوې په قصه که نه؟ اوس زه وایم چې 100 ځلې یې پرنټ کړم. نو 100 ځلې چې پرنټ څه کوم؟ عین شی همداسې پروګرام راځم لیکم. ګوره ښه ورته غوږ ونیسه. دا راځم دلته لیکم، خو دلته څه کومه چې ویلکم دې پرنټ که ورته له دې نه وروسته ته یو بل کار هم وکړه. بل کار داسې وکړه چې نمبر مساوي که له څه شي سره؟ له نمبر سره. نمبر له نمبر سره مساوي که. نمبر کې څو دي؟ یو. نو یو له یو سره مساوي سو. نو په نمبر کې څو راغلل؟ یو راغی. خو دلته ورته یم +1. یو بل هم پکې څه کوه؟ اضافه کوه. نو دا ځل به یو ځل به نمبر یوي، بیا به 2 سي، بیا به 3 سي، بیا به 4، بیا تر هغو پورې چې 100 ته ورسېږي نو بیا به کنډیشن فال سي. نو دا لوپ به بیا ختم سي. پوه شوې په قصه که نه؟ اوس ګوره زه عملا دا کار اجرا کول غواړم. زه راځم دلته، زه وایم چې موږ ته پرنټ کا ویلکم یا ویلکم پرنټ کا، خو 10 ځلې. څو ځلې پرنټ کا؟ 10 ځلې. 100 ځلې به یې نه کوو، اوس ډېر ده. اول به زه راشم دلته به یو ویریبل جوړ کړم. ښه یو ویریبل جوړومه مثلا آی په نوم باندې. د څه شي په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړه؟ آی. یو نوم مې ورکړه، هسې هر څه نوم چې ورکولی شي. ته ما ته نمبر ولیکه، بل شی ولیکه. I equal to 1. I په نوم باندې یو ویریبل لرو. څو پکې پراته دي؟ 1 پکې پروت ده. اوس زه راځم دلته خپل لوپ چلوم. ورته وایم وایل تر هغو پورې چې I څه شی ده؟ وړوکی ده یا مساوي ده له 10 سره. تر هغو پورې چې I وړوکی ده یا مساوي ده د څو سره؟ نو زه ورته یم ته پرنټ کوه.
چې شی پرنٹ کوه دلته راځم ورته لیکم چې ویلکم نو اوس چې دا رن کم څو ځلې به ویلکم پرنټېږي لس ځلې نه که نه دا ما درته ویلې لا یتناهي دا به همداسې رواني ځکه همیشه دپاره یو چې دله لسو نه وړوکی ده ښه نو زه دلته لاندې راځم ورته لیکم چې I equal to I plus 1 صحیح ده په I کې یو زیاتوه ښه اوس خو پوه شو په قصه که نه که نه اوس ګوره زه راځم دا رن کوم اوس ګورو رن کوو او نتیجه یې ګورو ښه دا بعد له ډېره وخته بیا رن شو صبر وکړه خیر اوس دی دا چک کوي ګوري ښه نور ته انتظار باسو او که ډیبک ته لاړ شو ځای ورې به یې ډیبک کو ښه waiting for connection. We have to wait for a few seconds. No انتظار به ورته وباسو اریرانې کو یو دغه ښه اوس ګوره څو ځلې ویلکم پرنټ سو لاندې وګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 نو څو ځلې موږ ته هغه پرنټ کړ ویلکم پرنټ شو کنه شو پرنټ لاس ځلې اوس زه یو په قصه خو د سر خلاص شو د وایل لوپ باندې کنه اوس زه به په صورت کې ومنم چې تا سر په دې موضوع خلاص شو تر ته ما ته راته ووایه زه وایم چې له لسو نه یو نه تر لسو پورې عددونه پرنټ کړم ما ته له 1 نه تر 10 پورې اعداد څه وکړي پرنټ کړي نو زه دلته څنګه پروګرام ولیکم 1 نه تر 10 پورې اعداد پرنټ کړي صحیح ده یا ویریبل به جوړ کړو آر یو چې نمبر اکول ټو ون نه ګوره شروع له څو نه کول غواړم له یو نه نو نمبر اکول ټو 1 یو په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړ بیا څه وکړم اول به وایل ولیکو وایل نه وروسته بیا څه لیکو آفرین while number while number less than or equal ښه تر هغه پورې چې نمبر یا وړوکی دی یا مساوي ده له څو سره تر څو پورې چې ته دا غواړې پرنټ کړې همغه نه ولیکه څو پورې غواړم دا پرنټ کړم لاسو پورې آفرین د دې نه وروسته خدای دې صحیح شو ښه وایل نمبر ډبل ډاټ به ورکې لاندې به راسې بیا به ولیکو پرنټ قوس خلاص چې شی پرنټ کړي ون پرنٹ کا صحیح آفرین ویریبل که ون دی ولی که خدا لس ځلې ون پرنټ ای نو زه به دلته د ویریبل نوم ورکما نمبر پرنټ کا او انټر بیا څه وکم
نه امغه زه خو غواړم چې نمبر پرنټ کما کنه ویلکم نه پرنټ وم زه ورته له 1 نه تر 10 پورې اعداد ماته پرنټ کا ویلکم نه پرنټ وم زه یم 1 2 3 4 5 6 8 9 10 داسې پرنټ کا تر دې چې صحیح راغلی ښا صحیح ده پرنټ کې به تنا مونږ ورته ولیکو چې نمبر ځکه په دې نمبر ویریبل کې خو اول ځل یو د یو به پرنټ کی چې دا رن کم اوس چی کیږي خبرې چې دا رن کم څه کیږي دا بامدا سروانی یو تر شل ورځو پورې بامدا سونه وخت پورې پروګرام دا به یو پرنټ دی دا انفاینایټ لوپ ده نو چې کله دی یو پرنټ کا زور توایم لدینه ورسته نمبر ایکوال ټو نمبر پلس 1 په دې نمبر کې یو سکا زیات کا ها اوس ګوره زه ته دا راواخلم رنې کم دا ځل 1 نه تر 10 پورې ماته عادت پرنټ کی پرنټ کړل کنه کړل پرنټ متوجه کنه ګوره 1 2 3 4 5 6 8 9 تر لاسو پورې پرنټ سور کنه سور پرنټ په هدف د سر خلاصو کن لانه د خلاص دا یو ځکه وسال دا 10 چول کی کنه دا while number if less than or equal 10 with 10 no او دا مطلب یعنی لزل بای دا پرنټ شي نه دې مطلب دادا چې تر سو پورې نمبر لسونه وړو کیدا او یا لسون سره مساوي ده ته د غلاندې کارونه اجرا کوه د دې وایل دا شرط ګوره وایل تر هغه پورې چې نمبر وړو کیدا یا مساوي ده لسو سره دغه کار څه کوه اجرا کوه اوس ګوره ته وګونې صدا ستاسو تشریح کوم په نمبر ویریبل کې څو پراته دي یو لاندې مې ورته ویل چې نمبر ک لسونه وړو کیو نو یو لسونه وړو کیدا کنه ده دا نو دای راځي پرنټ نمبر کې څو ول یو هغه یو ماته پرنټ ک بیا راغی په نمبر کې یو ډیر ک نمبر اوسوسو یو نمبر کو دوا سوال کنه یو بل ور سره جمع ک نو دوا لاسونه واړه دي کنه دي بیا راغی نمبر پرنټ ک نو دوه پرنټ کړل بیا په یو بل پکې ډیر ک درې کړل صحیح شو کنه نو درې بیا لاسونه واړه دي کنه دي واړه بیا راځي دا درې پرنټ کړل بیا یو پکې ډیر کدا سره روان د تر سو پورې تر لاسو پورې لاسو ته چې ورسېد لاسم پرنټ کړل بیا راغی یو پکې ډیر کې یو لاسونه واړه دي نه دي نو دې بس نور بیا مخته نزي پروګرام انټ کیږي ته دې یو شرط په اساس باندې یو څه چلول غواړې ها نشوي پویلا او د سکول یو چې مثال یو نه شروع تر سره پورې دا غوونه کې کنډیشن ونه نه کنډیشن ملګې نو دا لاس استقامه دې لاس بجې سوري کا اوس ګور رانه کوم دا ځل بل 1 نه تر 100 پورې ماته نمبر پرنټ یې ښه اوس ګورو دا رن کوو او رازو ګورو اعلان دی اوس نتیجه به راځي یو نه به تر څو پورې راشي تر سلو پورې دا دغه کې چې لږ ځنډ وشي زره رن نه کو بس بیا داسې لږ ټایم لګوي دا یو ریډي بګ موډ ته واړو ها دوه قسمه لوپ لري یو while loop دی یو همداسې فار لوپ دا سمپل لوپ دی کنه فار لوپ سمپل نه پاغم سره غږیږي فار لوپ دا اوس ما او تا وایل لوپ شروع کړه ښا اوس ګوره راغی کرانه غي ګوره 1 نه تر سلو پورې صحیح شو کنه اوس ګوره زه یو بل کار زه د هدف مې دا دی چې تا په قصه پوي کمې دی ښه شي د ټولو شیانو زه وایم دا ځل ماته له یو نه تر شلو پورې اعداد پرنټ کړي له یو نه تر څو پورې شلو پورې خو یوازې 8 نمبر پرنټ کړي کوم نمبرونه پرنټ کړي 8 نمبر ټاک لکه یو درې پنځه و دا رقم ته نو اوس ګوره ښه
اول یو ویریبل جوړو ما ار یو ویریبل چی جے اے بی نمبر دی هر څه چی ته ورکولای شي مثلا ما ویریبل جوړ کړ جے پونو جے ایکوال ټو 1 په جے ویریبل کې مې سو واچول 1 اوس راځم ورته وایم وایل تر هغه پورې چې جے ویریبل چی شي دا وړوکی ده له شلو نه تر څو پورې چې جے ویریبل له شلو نه چی شي دا وړوکی ده نو ډبل ډاټ ته څه کوه تر څو پورې چې جے ویریبل له شلو نه وړوکی ده همدغه ماته پرنټوه دا جے ماته څه کوه پرنټوه ښه پرنټ کا او ورته وایم په پرنټ کې ورته وایم چې چې پرنټ کا جے اوس چې دا رن کم دا لوپ ګوره ښه زه خیر دی ورې به درته جام کم کمپیوټر جام دي شي کمپیوټر هینګ دي شي مشکل نشته دا ځل چې رن کم اوس چی کیږي که دا د راته ویلې زه بیا وایم چې صحیح ده زه ته پوهې په هغه باندې لوپ باندې دې سر خلاص شو لکه دا چې دا وکړو while j not equal to j less than همداسې به یو پرنټ کړي آفرین بالکل د اوس سر په خلاص اوس ګوره چې دا رن کم نور ورته اوس ګوره ښه دا یو به همداسې روان وي دا ما لږ ځنډ پکې وکړه صبره دا مجبور اوس بیا ډیبګې کې ورانې کړي که لږ ورته انتظار وکړو څه رقم ته کوو خو دې معلومات نه کېږي چې دا اوس زر رن کېږي که وخت اخلي خیر دا به درته سټاپ اینډ ریټرن کم اوس ګوره ښه ها اوس راځو او تا دا ګورو وینه لاندې نور ته دا پروګرام هم د سره روان ده یو څه کوي پرنټي دا پروګرام بالکل دریږي نه وینه ځکه همیشه د پاره چې دا یو لشلو وړو کېده نو زه به دا لدې چې سټاپ کم دا مې لدې چې څه وکم سټاپ مې که پروګرام مې ودراو ښه که سټاپ کړی مې نه وای دی بس تر څومره پورې چې ته د به دا ون پرنټاو خو زه اوس وایم چې نه ته څه وکړه تر شلو پورې لاړ شه نو څه وکم چې تر شلو پورې لاړ شي دلته ورته وایم چې په جی کې یو ډېره وه جے ایکول ټو جے پلس 1 صحیح ده که نه شل خو مې باره تیار ورته لیکلي دي ورته هم په همدې یو حالت کې مه دروه په دې جے کې یو دانه ډېره وه نو دا ځل په جے کې ګوره چې دا رن کو یو نه تر شلو پورې عادت پرنټوي یو نه تر څو پورې 1900 پورې سوري شلو پورې ولا نه که ځکه چې ما دلته لیس دین ورکړي چې له شلو نه واړه که دلته مساوي مور سره واکړم نو اوس ګوره بیا تر شلو پورې کوي ښه اوس خو ګوره دا ما ورته رن کې یو نه تر شلو پورې عدد راغلل خو ما غوښتل چې نه یو دوه درې نه یو درې پنځه اووه داسې پرنټ کړم نو اوس څه وکړم دغه ته راته ووایه چې ذهن د امتحان کړو نو دلته ګوره ښه په جې کې دی څو ډېروي یو ډېروي اول یو پکې بیا یې چې یو ور واچو څو دوه بیا یې چې یو ور واچو څو درې بیا یو ور واچو څو نو زور دم یو مو راچوه څو ور واچوه نو اول یو ده چې دوه ور واچوي بیا څو کېږي بیا چې درې ورته دوه ور واچوي څو کېږي اوس ګوره پوه شوې که نه اوس ګوره دا رقم دا رن کوم آټ راځي ګوره 1 3 5 7 9 11 13 15 17 سر د خلاص شو په دې قصه یا نه پوره ها اوس ګوره ما ته یو بل کار کوو دا ځل زه غواړم چې لس ځلې ما ته کابل پرنټ کړي څو ځلې کابل پرنټ کړي لس ځله یو ویریبل جوړو ما د لوپ د چلولو دپاره چې په هغه کې زه یو عدد ذخیره کم صحیح ده مثلا نمبر ایکول ټو 1 له یو نه شروع وکړي او بل ویریبل جوړو ما چې په هغه کې زه کابل ذخیره کم مثلا ورته لیکم ورډ ایکول ټو ډبل کوټیشن منځ کې مې ولیکه چې شی کابل اوس راځم دلته څه کوم ورته وایم وایل تر هغو پورې چې نمبر چې شی ده لیس دین
وړوکی ده له لسونه نو دا بیا یو نه تر نهو پورې کار کوي ځکه مساوي مې نه ده ورکړې که تر لسو پورې غواړم نو بیا دلته 11 ولیکه وایل نمبر لیس دین 11 تر هغو پورې د نمبر وړوکی ده له څو نه له 11 نه نو تر لسو پورې راځي او که خپله لس لیکي نو بیا ایکول ټو مور سره ورکه وایل نمبر از لیس دین اور ایکول ټو 10 ډبل ډاټ نور ته ته پرنټ کوه چې پرنټ کوه پرنټ کې چې ورته ولیکم کابل نه ورډ کابل خو مې په ورډ ویریبل کې اچولی صحیح شو اوس چې رن کم دا پروګرام به څه کوي ورډ به نه پرنټ کوي کابل به پرنټ کوي او نو څو ځلې به پرنټ کوي نه انفاینایټ ځکه ما ورته ویلي تر هغو پورې چې نمبر له وړوکی ده له لسو نه خو یو د مې پکې اچولی دی په همغه حالت کې پاتې ده که نه پوه شوې که نه په قصه باندې نو خو ډېرېږي نه که نه یو نمبر خو دغه خو دا د ورکلی که نه چې مثال لیس دین اور ایکول 10 دا خو شرط ده ما ورته ویلې چې تر څو پورې په نمبر کې له لسو نه وړوکی عادت پروت و ته دا کار کوه په نمبر کې څو پراته دي یو له لسو نه وړوکی ده که نه ده چې پرنټ کړل ماته راغی ورډ یې پرنټ کړ صحیح ده که نه کابل بیا نمبر کې څو پراته دي یا ماغه یو بیا له لسو وړوکی ده بیا ورډ پرنټ بیا نمبر کې یو پروت ده بیا یې پرنټ بیا یې پرنټ نو دا خو دغه شرط ګوري نو دا نمبر کې چې یو ده دا نن هم یو ده سبا هم یو ده لس کاله بعد هم یو ده نو ځکه د دې ته وایي انفاینایټ لوپ ده ښه دا لا یتناهي لوپ د دې ډیوریشن نه ده معلوم خو که چیرې زه دلته لاندې راسم ورته چې ورې ورډ پرنټ که بیا له هغه نه وروسته ته څه وکړه بیا ورته وایم چې نمبر ایکول ټو نمبر پلس 1 په نمبر کې یو څه وکړه جمع که نو اوس نمبر یو ډېرېږي ښه نو اوس چې تر لسو پورې ورسېږي مخکې خو ډېرېده نه همداسې جای په جای به ولاړو ښه پوه شوې په قصه که نه اوس ګوره چې زه دا رن کما ما ته به دلته دی چې پرنټ کي کابل څو ځلې پرنټ که لس ځلې ده ښه څو ځلې پرنټ که لس ځلې کابل پرنټ شو خو ته لا تر اوسه مطمئن نه یې چې آیا دا به لس ځلې که به نه یي که نه نو زه ورته وایم دا د کابل نه مخکې 1 2 3 مو لیکه د کابل نه مخکې 1 2 3 مو لیکه نو څه وکړم نه ولې کنډیشن لګې ګوره ځان هوښیار کا پرنټ کا چې پرنټوي چې پرنټوي کابل یا ورډ ویریبل کې چې هر څه هغه پرنټوي صحیح ده که نه خو زه ورته چې دا پرنټوي له دې نه مخکې ما ته چې پرنټ کا نمبر چې څه په نمبر ویریبل کې دي هغه پرنټ کا ښه کاما بیا ورډ پرنټ کا اول نمبر پرنټ کا بیا له نمبر سره څنګه کې ورډ پرنټ کا اوس وګوره ساده کنډیشن خو متیار لګولی ګوره پروګرامینګ باندې ځان پوه کول پکار دي ښه ورسېدې پې که نه پې ورسېدې دا خیره پوه شوې که نه نو دا خو تعداد خو مې دلته ورته مشخص کړه چې لس ځلې شروع مې له دې ځای ورته مشخص کړه چې له یو نه تر لسو پورې دلته مې ورته ویلې چې یو پکې ډېر کړه ها اوس زه راځم دا مې دوه کړه اوس یې که رن کړم څو ځلې کابل پرنټېږي چې هغه کې دوه سره جمع کېږي که نه یو سره هو نو څو ځلې کابل پرنټېږي لس ځلې پورې نه کوي مخکې یو پکې ډېرېده اوس دوه پکې ډېرېږي مخکې به لس ځلې چلېده اوس په یو دفعه کې دوه ځلې خیز وي نو 15 ځلې اوس ګوره 15 ځلې راکمېږي که نه ښه اوس ګوره 1 کابل 3 5 7 9 کابل څو ځلې پرنټ شو 15 ځلې پرنټ شو که نه شو پرنټ اوس ګوره
خو تا خو ځکه ما خو ورته ویلي که نه چې دوه پکې زیاته وه که نه ښه څو پکې ډېره وه دوه زه وایم چې دوه ډېره وه خو دغه هلته دا یو دوه درې کې تغییر مه راوړه صحیح ده نو ته کولی شي دلته یو بل ویریبل جوړ کړې مثلا نوم یې ورکړه a equal to 1 صحیح ده او په دې کې راغلم ورته ومې چې a equal to a plus 1 او دلته راځم ورته وایم چې د نمبر په ځای ته چې پرنټ کا a پرنټ کا صحیح شو نمبر د لوپ چلیدو دپاره سو او دا بل چې دا د پرنټ کولو دپاره سو اوس ګوره نو 1 2 3 4 5 څو ځلې ما ته کابل پرنټ کړ وبخې خیر راځه خیر به وخی دا به ورې ډیبګ کو بیا به رن کو اوس ګوره څو ځلې کابل وښوده او که زه راسمه دلته دا هغه کم پنځه کم اوس به څو ځلې کابل پرنټوي که دا د راتویلې بیا زه وایم چې صحیح ده زه بس اوس پروګرامر کېږي د خیره یو ځل به پرنټ کوي که نه آفرین یو ځل چې پرنټ کو ګوره اول ځل په کابل کې څو ول یو له لسو نه وړوکی ده نو کابل یو ځل څه وکړه پرنټ کړه بیا راغی پنځه یې پکې ډېر کړل یو ته چې پنځه ور واچوې څو کېږي شپږ له لسو نه واړه دي واړه دي راغی دوم ځل دپاره یم کابل پرنټ کړه نو دا ځل شپږو ته پنځه ور واچول شپږو ته چې پنځه ور واچوې څو کېږي 11 له لسو نه واړه دي نه شرط غلط شو نو دوه ځلې هماغه دوه ځلې پرنټ که نور درېږي ښه اوس ګوره اوس به دا څو ځلې پرنټوي دوه ځلې ښه ته باید کوشش وکړې چې دغه کوډ ووایې که نه ته ځان نه کم انټرپریټر جوړ کړې د پایتان ترجمان د پایتان ځانه ګوره څو ځلې پرنټ کړه دوه ځلې چې دا کوډ تا ته ولیکي ته باید دا ذهن کې رن کړې چې دا څو کېږي ګوره وینې پوه شوې په قصه که نه دلته مهم دغه کوډ ده او که چیرې زه دا یو کم اوس یې څو ځلې پرنټوي آفرین بیرته بیا تر یو نه تر لس ځلې پورې دا څه کېږي پرنټېږي نو هدف زموږ دا ده چې موږ او تاسې لوپ که چیرې یو کار تکرار کول غواړو ښه نو د تکرار دپاره موږ او تاسې لوپ کاروو دې لوپ کې به زه تر هغو تا ته مثالونه در کومه تر څو پورې چې د سر خلاص کړي ځکه دا د پروګرامینګ تر ټولو نه مهمه موضوع ده اف کنډیشنې وایل لوپس ښه دا زغزیات استعمالیږي اوس زه وړوکی پوښتنه تا نه کول غواړم صفي الله زه وایم له لسو نه تر یو پورې عادات پرنټ کړي لسو نه تر څو پورې عادات پرنټ کړي سرچپه راشي ښه لس نه اته اوه شپږ داسې راکته سي نو څه وکړم هو نمبر اکول ټو څو پکې واچوم نه شروع له څو نه کول غواړم شروع لسو نه نو دلته لس اچوم بیا راځم وایل کې کنډیشن کې چې ولیکم وایل تر څو پورې چې څه شی ده وایل نمبر آفرین ولیکه چې نمبر equal نه while number greater than less than نه greater than 0 تر هغه پورې چې نمبر له صفر نه چی شي ده غټ ده تر هغه پورې لوپ چلاوه تر څو پورې چې نمبر له صفر نه غټ ده نو چې کوه راځم لاندې ورته پرنټ کوه ما ته چې پرنټ وه همدا نمبر پرنټ وه نو اوس که زه دا رن کم چې به کېږي دا راته ووایه لس به پرنټوي څو ځلې نامحدوده تر څو پورې چې بس پروګرام رن ده دی به دا لس پرنټوي اوس زه ورته یم چې نه دا ځل څه وکړه لس پرنټوم یو پکې راکموه
په ځای د دې چې وتم چې یو ډیر کا نو ورته وایم چې نمبر ایکوال ټو نمبر -1 له نمبر نه یو څه وکړه راکم بس خلاصه قصه شوله اوس ګوره رنې که د خیره ودې کته وینې لاس 9 8 اوه شپږ 15 څلور 3 2 په همدې رقم ته را روان دي که نه دي را روان سر دې په خلاص شو په دې خبره نو وایل ګوره هدف زمونږ دا ده چې مونږ او تاسې په لوپ باندې مختلف نوع عملیې اجرا کولی شو ښه او دا در ټولو نه ډیره مهمه موضوع ده زخ زیات کاریږي لږ نه بې اندازې زیات دا استعمالیږي لوپ په پروګرامینګ کې اوس لکه تا ته په هغه کې هم ګوره لوپ کې کارخانګي هم درکړی وه چې لډو والا ګیم نه و چې ډایس چلاوه لوپ پکې وکاروه صحیح شو که نه نو هلته موږ شرطونه لګوو وایل کنډیشن یې لګوو اف لګوو ډېرې قصې دي رینډم استعمالوو دا ټول شیانو باندې اوس ورو ورو سر خلاصېږي اوس راځه زه تا ته یو بل تخنیک جنګوم ښه په زه غواړم د 3 ضرب زباني پرنټ کم د 100 ضرب زباني پرنټ کم ضرب زباني خو پېژنې که نه پښتو کې ضرب زباني ته چی وایي پاړه خو هم پاکستان کې ورته ویلې هو بالکل موږ به پاړې ورته ویلې خو پاړه په اردو کې ورته وایي 1 دوڼې 2 2 دوڼې 4 پس دا به ویلې که نه بس دا هغسې زه ورته یم د 3 ضرب زباني پرنټ کا دا د زده نه ده ګوره خو زه تا ته واضح کوم لاین بای لاین درته یم که نه اصلا باید ته وکړې خپله یې وکړی شي خو خیر چې دغه مثال زموږ هدف دا ده چې په لوپ کې تاسو ته زه خیر زه دام زه درته کوم مشکل نشته بیا بل اساینمنټ تا ته وایم اوس ګوره زه اول پاړه له 1 نه تر 10 پورې که نه 1 په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 3 په 2 کې شپږ دا رقم تر 10 پورې ځو نو زه اول ویریبل جوړوم د چې شي دپاره ورته یم آی په نوم باندې مې ویریبل جوړ که آی معنا اټریشن ښه یعنې دوران 1 شروع له څونه وکړي یو نه وکړي اوس زه راځم ورته یم وایه تر هغو پورې چې آی چی شی ده کوچنی ده یا مساوي ده له 10 سره نو لوپ تر اوسه معلوم نه ده چې څو ځلې چلېږي ځکه مونږ دوره نو ته ته پرنټ کوه چې پرنټ کوه ورته وایم آی پرنټ کوه چې پرنټ کوه آی او راځم لاندې ورته وایم آی ایکوال ټو آی پلس 1 په آی کې یو ډېر روان نو اوس په خالي 1 نه تر 10 پورې اعداد پرنټېږي 1 نه تر 100 پورې به اعداد پرنټېږي دا خو 1 نه تر 10 پورې اعداد شو اوس زه په دې کې ورته مې دې سره د 1 نه وروسته ضرب هم پرنټ کړه 1 نه وروسته چې پرنټ کړه ضرب 2 نه وروسته ضرب دې سره ضرب هم یو ځای کړه نو پرنټ کړه آی چې آی دې پرنټ کړه ورته یم کاما له دې نه وروسته چې پرنټ کړه ډبل کوټیشن منځ کې لیکم ضرب مثلا دا ایکس مې ولیکه فکر وکړه چې دا ایکس ضرب ده صحیح ده اوس ګوره چې رنې کم 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب داسې پرنټېږي ښه وینې پرنټ شو که نه شو پرنټ 1 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 3 د 100 ضرب زباني زه غواړم پرنټ کړم د 3 مثال تا نو زه ورته یم چې له دې ضرب نه وروسته چې پرنټ کا 3 پرنټ کا صحیح ده که نه نو په راځم باره پرنټ کې دلته د ایکس نه وروسته یا د ضرب نه وروسته کامه ورکړم ورته یم چې د ضرب نه وروسته بل شی ما ته پرنټ کړه چې هغه څو ده 3 ده اوس ګوره یو څه جالبه شو 1 ضرب د 3 وینې ثبت کوي دا پورته بوزم ها 1 ضرب د 3 2 ضرب د 3 3 ضرب د 3 4 ضرب د 3 5 ضرب د 3 6 ضرب د 3 دا یې چې پرنټ که زه ورته وایم له دې نه وروسته دلته مساوي ورکوم چې ورکوم مساوي دا 3 نه وروسته مساوي پرنټ که دې 3 نه دی هر یو 3 نه وروسته نو دلته دا 3 نه وروسته راځم کامه ورکوم ورته دې نه یو بل شی پرنټ که مساوي نو مساوي سټرنګ دی هغه په ډبل کوټیشن منځ کې لیکم ورته مساوي پرنټ کا اوس یې بیا رن کوم دا ځل رخلم دا رن کوم اوس ګوره وینې مساوي سپین راځي و ځکه دا خو یو عادت نه ده ښه
صحیح ده کنه انټیجر نه ده نو یو ضرب د درې مساوي یو 2 ضرب د درې مساوي 3 ضرب د درې مساوي 4 ضرب د درې مساوي 5 ضرب د درې مساوي اوس په آخر کې غواړم چې د دې نتیجه څه وکړه د مساوي نه وروسته نتیجه پرنټ کا نو دلته د مساوي نه وروسته کامه ورکوم چې کامه له دې نه وروسته څه پرنټ کا دلته راځم ورته یم له دې نه وروسته ته ماته چې شی پرنټ کوه همدغه آی چې ده دا رخله آی ضرب کوئ شف لاتو سره ونیسه ښه رښتیا ضرب ځکه ایکس نه ایکس خو ضربوي نه نو ته یم آی کې خو به یو ځل یوي بیا دوی نو د هر څه چې وو دا راواخله ضربوی په څو کې په درېو کې بس خلاصه قصه شوه ګوره ډېرې ښکلې ضربې زباني دي جوړه دا زه رخلم رنګ کولی اوس یې سیل کوه نو دې باندې ډېر غټ کارونه کېږي ښه په دې لوپس باندې پوه شوې خو ما تا به ایډوانس مثالونه پې کوی شو خو په هغه صورت کې چې اول یې دې په ژبه خو پوه شو چې د دې هدف چې د څنګه لیکل کېږي دا به زه ورې سټاپ کړم ډیبګ به یې کړم اوس به یې رن کړو ښه اوس دا ګوره صحیح ده که نه اوس ګوره یو په درې کې درې دوه په درې کې شپږ درې په درې کې نهه څلور په درې کې 12 پنځه درې پنځلس شپږ درې اتلس اووه درې یوویشت اته درې څلرویشت نهه درې اووه ویشت لس درې دېرش صحیح شو که نه اوس ته دا رن کومه همیشه ماته د څو ضربې زباني پرنټ کوي د دریو اوس یوه قصه بل هم درته کومه دې ته به ښه سوچ وکړې ښه زه بل دا ځل دا پروګرام خو ښه ده خو زه وایم داسې یو ښایسته اپلیکیشن جوړ کړمه چې څوک ورته هر عدد ورکړي دی د هغو ضربې زباني ورته څه وکړي وباسي سړي ته د میسج ورکړي یوزر ته چې پروګرام کې یوزر ته ورته ووایي چې انټر اینی نمبر یوزر چې هر نمبر ورکه د همغه نمبر ضربې زباني دي ورته څه وکړي وباسي پوه شوې په دې قصه نور قصه هم دا وایل ده خو لږ څه تغیرات راوړو ګوره دا زه درته پاکومه ډېر مثالونه هم دې خاطر نه درته کومه چې ذهن دې ښه خلاص شي پرې اوس اول یو ویریبل جوړومه د دې دپاره چې خلک په هغه کې یو عدد څه وکړي ذخیره کړي نو زه ورته هم یو ویریبل مې جوړ کړم مای نمبر په نوم د څه شي په نوم مای نمبر مای نمبر اکول ټو سو دا خو مونږ ته نه ده معلوم زه یم چې یوزر یې ورکړي نو انپوټ اخلمه صحیح ده نو مای نمبر مساوي کله انپوټ سره او په انپوټ کې پیغام سړي ته پرېږده ورته ووایه چې انټر اني نمبر هر نمبر چې د خوښه شو هغه نمبر دلته څه وکړه انټر کړه دا یو ویریبل خو دې دپاره شو چې یوزر نه انپوټ واخلي او د یوزر نه اخیستل شوی انپوټ نمبر په دې مای نمبر ویریبل کې څه وسي ذخیره سي راځو دویمه خبره ده دویمه خبره دا ده چې زه غواړم دلته څه وکړم دلته یو بل نمبر د لوپ د چلولو لپاره جوړ کړم یو بل ویریبل صحیح ده که نه چې د هغه په اساس باندې لوپ وچلوم نو یو ویریبل جوړوم آی ایټریشن لپاره ایکول ټو 1 دا مې په دې کې مې څو واچول 1 واچول اوس راځم ورته وایم چې څه وکړه وایل تر هغو پورې چې آی وړوکی ده یا مساوي ده د څو سره د لسو سره ځکه زه غواړم تر لسو پورې پرنټ کړم نو ډبل کو ډاټ یا دا مو ورکړه دې نه وروسته ورته پرنټ که چې پرنټ کا پرنټ کا ورته وایم چې شی یو نوم لیکم مثلا کابل چې پرنټ کا کابل پرنټ کا او لاندې راځم ورته وایم چې آی equal to I plus 1 اوس چې دا پروګرام رن کم دا به څه کوي او نه دا داسې راته ووایه چې زه دا پروګرام رن کړم صحیح ده
کنه او چې به کېږي له اول نه تر اخره پورې ماته تشریح کړه دا پروګرام به څنګه کار کوي او آفرین نمبر ورکو مثلا ما ورکړل 15 دا 15 اخلي په مای نمبر ویریبل کې ثبتي صحیح شو بیا چې کوي نمبر سب کو ما غلطه به تراغ پوری چې تر لس پوری مساوي یا د لس سره لس نه کم یا تراغ پوری تا نمبر اخلي ها آفرین نمبر دغه چې کوي اینه ګوره ها صفی الله دلته به ډیر متوجه اوسېږي پروګرام به ته ټکی په ټکی وایې ما اول سر کې تر دې چې ګوره صحیح شو مونږ چې پروګرام رن کو ماته به میسج راکړي چې انټر اینی نمبر بالکل صحیح خبره ده زه چې دا رن کوم نمبر به ما نمبر کې ورکړل 15 سو مې ورکړل په نمبر کې 15 به دای چیرته واچي مای نمبر ویریبل کې به واچي صحیح ده دین وروسته دی یو بل ویریبل جوړ کړه آی په نوم پاک کې سو واچو یو نو یو لاره سونه وړو کې د دای به ماته سو پرنٹ کی کابل بیا به دا دوه کی نو دلته ګوره دا پروګرام دا مای نمبر ویریبل بیا ما وروسته استعمال کړای دا چیرته نو دا مای نمبر دی پوری ستړاو نه لري زه کال تلس ورکم که شل ورکم که 300 ورکم هغه به زی اول ته به ذخیره کیږي نور به دا پروګرام ماته څو ځلې کابل پرنټ وي لس ځلې دا پروګرام ماته وایي ګوره ښه چې انټر اینی نمبر دلته مې ورکړل 15 که دلته زه 15 ورکم دای څو ځلې ماته کابل پرنټ وي لس ځلې که زه دا رن کم دلته زه ولیکم چې 90 بیا هم دای ماته څو ځلې کابل پرنټ وي لس ځلې ځکه موږ نه دی خالی نمبر اخلي او هغه په یو ځای کې څه کوي ذخیره کوي نور لا هغه سره دا نمبر له لوپ سره هیڅ کوم غرض نه لري صحیح شو زه پرنټ کې راځم پرنټ کې ورته وایم چې کابل ما پرنټ اوا ایسته کا کابل زه غواړم د هغه عادت ضرب زبانی پرنټ کړم نو اول خو ورته وایم چې یو دوه دغه آی کې چې سږي دا دې پرنټ کړي یو دوه درې اوس ته زه دا رن کم ګوره ښه دا ګوره دې شیانو ته به څوک نیسي که نه زه دا رخلم دا رن کوم چې دا رن کمه و انټر اینی نمبر دلته که زار سو ورکم دا لا تر اوسه پورې دا معنا نه لري 15 مې ورکړل دی بیا هم ماته یو نه تر څو پورې عادت پرنټوي لسو پورې دې ته ورته چې یو نه تر لسو پورې د عادت پرنټ کا کاما ا دې په څنګ کې ضرب پرنټ کا نو ډبل کوټیشن منځ کې راځم او لیکم ایکس اوس بیا هم دا رن کوم دلته وای انټر اینی نمبر ار نمبر چې ورکم ک 90 اتیا 50 و دا لا تر اوسه پورې کوم ځای نه نیولای ښه دای با یو ایکس 2 ایکس 3 ایکس 4 ایکس دا سه پرنټ هي صحیح شو تر لاس ایکس پورې پرنټ شو کنه شو پرنټ پوه شو په تر دې ځای او پوه زور تم کامل دینه ورسته مساوي پرنټ کا چې پرنټ کا او بخی یو ضرب دی اوس خبره دی راغله لدینه ورسته ورته وایم چې پرنټ کا مای نمبر پرنټ کا که په مای نمبر کې مونږ هر شی لیکلی ول هغه سوکا پرنٹ کا د ایکس نو ورسته ښه اوس خب ته جای دی راغی ورته لیکم مای نمبر صحیح شو اوس چې ران کم اوس که چیرې ماته ووایي چې انټر اینی نمبر دلته مې 15 ورکړل نو دی لیکي 1015 2015 3015 ګوره فکر ته د پام ده که نه صحیح شو اوس چې زه دا رن کم دلته دا رن کوم راځم اوس ګوره ورته وایم چې دا بیا رن کم دا ځل بیا ماته وایي چې انټر اینی نمبر او که هر نمبر زه ورکم دی بیا هم یو نه تر لسو پورې ضرب او بیا دا عدد په څنګ کې ورسره پرنټوي ښه دا عدد په نور د لوپ په مرحلو کې رول نه لري دا خو ما یوازې پرنټینګ دپاره راواخیسته ښه چې اوس ګورو انټر اینی انپوټ نمبر و یو ضرب دی و دوه ضرب دی و درې ضرب دی و څلور ضرب دی و پنځه ضرب دی و تر لس ضرب دی و پورې دې مای نمبر نه وروسته چې دا د پرنټ که کامه ورته هم له دې نه وروسته چې پرنټ که مساوي نو مساوي په ډبل کوټیشن کې نیسم چې دې نه مساوي به پرنټ کړي مساوي نه وروسته کامه ورته هم ته چې وکړه آی راواخله په مای نمبر کې ضرب که نتیجه پرنټ کا آی ملټیپلای بای مای نمبر خو
خو پوه شوې که نه په دې قصه اوس چې ته هر عدد ورکوې دی به د همغه عدد ضرب زباني تا ته پرنټ کوي پوه شوې په قصه هر څه به وي خو دا پروګرام چې رن کم صحیح به وي که غلط به وي په دې پروګرام کې یوه غلطي شته ته که هغه غلطي ما ته پیدا کړې بیا زه پوهېږم چې تا تېر شوي درسونه زده کړي نور صحیح ده خو که رن یې کم دا پروګرام یو ایرر راکوي هغه څه چې زه غواړم هغه نتیجه نه ده ایرر راکوي دا خلاص ته ما ته یو شی راتللی چې په دې پروګرام کې څه غلطي ده 9 او 26 دقیقې نه ملټیپلای خو مې بره لګولی که نه دلته خو زه دا ضربه خو نه که نه پوه نه شوې ما تا ته ویلي ول هر څه چې یوزر پایتان ته ورکوي هغه څه شی دي سټرینګ دي که مونږ او تاسې ته ووایي چې انټر اینی نمبر دا ومې ورکړل ومې چې ورکړل دا اووه ته دی د انټیجر خیال نه کوي د عدد دی وایي دا یو حرف ده حرف په عدد کې ضربیږي نه دلته ما ورته ویلي دي چې آی ملټیپلای بای مای نمبر ښه نو دا ایرر راکوي دی نشي ضربولی نو زه دغه جي کې دا عملیه چې اجرا کوم په دې ځای کې به دا مای نمبر انټیجر ته یې ورې کاست کړم ښه ورته وایم چې انټیجر ته دا واړوه او قوس بند دلته نو اوس پروګرام حل شو پوه شوې که نه په دې خبره اوس ګوره دا رخلام زه رن کوم یې ښه دا مې رن انټر اینی نمبر 4 اوس ګوره د څو ضربې زبانې ما ته پرنټ کړله یو څلور څلور دوه څلور اته درې څلور دولس څلور څلور شپاړس پنځه څلور شل تر همداسې اوس د هر عدد ضربې زباني د خوښه یې خالي راځه دلته یې ورته لیکه د 14 ضربې زباني پرنټ کړه ګوره د 14 یې درته پرنټ کړه یو 14 دوه 14 شپږ درې 14 9 10 څلور 14 دوه 50 15 14 15 شپږ شپږ 14 27 اووه 14 یو صحیح ده که نه نو هدف زمونږ د چی شي ده د لوپ ده ښه چې لوپ که یو عدد وغواړو مونږ وبښئ یو عمل تکرار کړو نو د دې تکراري کارونو دپاره مونږ او تاسې چې کاروو لوپ کاروو یا وړوکې پښتنه به بله درنه وکړم اوس ګوره دی باندې ته ډېر کمپلیکس کارونه کولی شي ما ته یو پروګرام ولیکه داسې یو پروګرام راته ولیکه د خیره چې د یو نه تر سلو پورې جفت عددونه چاپ دا راته ولیکه لکه دوه څلور شپږ اته لس دولس دا رقم ته تر سلو پورې لاړ شي هلته به یو وریبل جوړ کړو د نمبر نامه باندې صحیح شو نمبر بیا دا به یې جوړ کړو د 1 سره صحیح شو بیا څه وکړم بیا به ولیکو چې وایل آفرین نمبر سپیس نمبر ورته ولیکو چې جوب راته وښیي که نه ولیکو چې less than equal 10 پورې نه غواړم زه تر 100 پورې غواړم ورته ولیکو چې 100 صحیح ده صحیح ده ډبل ډاټ دی نه وروسته انټر آفرین بیا print آفرین double quotation and print a number the variable number variable دلته ښه ډبل کوټیشن نه ویریبل نوم په ډبل کوټیشن کې نه نیول کېږي ښه ماتن مې قوس نه صحیح شو قوس انټر آفرین زه ولیکو چې نمبر
آفرین. نمبر equal. آفرین. equal the number سره. آفرین بالکل صحیح ده. او دلته ده چې یو ورسره اضافه شي که نه. او یو پلس 1 صحیح شو. صحیح شو که نه. دا به رن کړو. دا چې رن کو دې نتیجه به صحیح. دا به ماته یو نه تر سلو پورې عادات پرنټوي. ګوره ځکه ما ورته ویلي چې یو نه شروع وکړه او یو پکې ډېروه تر سلو پورې لاړ شي. بالکل دا تر دې چې مو کړل دا هم غټه خبره ده. ښه نو اوس ګوره له یو نه تر څو پورې عادات پرنټ کړل؟ سلو. نو زه نه پوهېږم که نه دغه ځای ته راته ووایه. ګوره ډېره وړوکې مرحله ده. پروګرامینګ از تینکینګ. پروګرامینګ خالي سوچ ده. یو سکل یاد کړه دغه طریقه چې چېرته لیسټن راسي، چېرته غټ وایل څه معنا ورکوي، ال اف څه معنا ورکوي، اف دا شیان به زه درته وایم. نور سوچ خو تا ته زه نشم در اچولی. ګوره زه دا اوس چې تا سره څونه خواري کومه لګیا یم، زه یم چې تا ذهن ته زه پروګرامینګ نه باسم. نو سوچ به ته کوي. اوس زه څه وکړم؟ د ګوره دا مې رن کړه د یو نه تر سلو پورې ما ته دا شی راواخیسته پرنټ یې کړه. خو زه وایم چې نه 2 4 شپږ ته دا راته پرنټوه همداسې پر ځان. اوس څه وکړم؟ 2 4 داسې دې سره باید دوه چې زره کې یاد کې خو بېرته تا کړی. آفرین. ګوره اینه دا څومره ښه سوچ وکړه. دوه چې کومه یو ده بیا 2 ورچې 3 بیا 3 ورته 2 ورچې 15 څومره ښایسته مرحله سوله. طاق سول. اوس جای ته راغللې 1 3 5 اووه 9 11 14. خو زه د داسې نه غواړم 1 3 2 4 شپږ ته داسې غواړم. وایه 2 4 اته غواړو که نه. 2 4 شپږ داسې جفت غواړو. ډېر یو وړوکې باریکي ده. ښه داسې نه ده، دا ذهن ده. زه ځکه نه درته وایم حتی تر 3 دقیقې نورو پورې زه تا ته دا نه وایم. زه وایم چې ته سوچ پرې وکړې. ورته وګوره. ګوره دا کوم مهارت نه غواړي که نه چې کوم پروګرامینګ سکل وغواړي، کوم بل شی، سوچ غواړي. آفرین 3 به جمع کو. یو ته چې 3 ور واچې 4 څلورو ته چې 3 ور واچې 1 نو 1 4 و دا به یو عدد جفت چاپوي، یو به طاق چاپوي. ګوره ولې د یو عدد به جفت یو به طاق. 1 4 و 10 11 14 19 22 داسې. خو زه وایم نه 2 دي 4 دي 5 دي 8 دي داسې. یو خبره زه بل هم درته کوم. 2 دي زه دا یو نقل بل هم در کوم چې دا به 2 وي. ته به دا ډېروه او کموه مه. ښه ته به دې کې 2 جمع کوې که نه، ځکه یو عدد پرېږدي یو جمع کوې، یو عدد پرېږدي یو جمع کوې. طاق اوس یوازې دغه طاق غواړم جفتو ته راواړم. ښه پوه شوې؟ په دې نمبر کې نور تغییر نه راځي. دومره نقل مې هم درته درکړم. څه کوو وایه؟ دومره نقل خو چې ورکړم باید حل یې کړې. وساتې سوچ وکړه. اوس وایم جفت یې کړې. نو دا نه تغیرېږي. دا دومره درته وایم چې دا نمبر دې جمله کې تغییر نه راوړو. دا هم دا 2 پکې اضافه کوو. صحیح ده که نه؟ نه خو چې پلس 1 دی بل که 3 جمع کوي بیا هغه څو 1 4 و دا رقم ته کوي. نه کنه 4 خو چې اول یو ته چې 4 واچي 15 1 15 9 14 دا خو بیا دغه رقم ته کوي. پوه نه شوې؟ شروع یې له څونه کړې ده؟ یو نه. زه ورته یم یو نه یې مه کوه. څونه شروع ده؟ 0 نه. 0 دي. 0 ته چې 2 ور واچوې څو کېږي؟
دوه ته چې دوه ورچې بیا بیا چې دوه ورچې بیا خو همداسې روان شو نو بس اوس ګوره ودې کته هو که نه ما درته ویلې چې ډېره وړوکې خبره ده 0 2 4 شپږ اته لس 12 14 وینې پوه شوې په دې قصه خو د خیره که نه ښه اوس یو بله پوښتنه درنه کومه دا بېرته یو کومه زور ته یم هماغه دې یوي هغه دې څو وي یوي ښه اوس ګوره یو خو دا ده یا لاره د حل دا ده چې دا 0 کې او یا ګوره زه بل چل داسې ورته کوم نور ته هم دا راخلم ګوره دا له څونه شروع کوم دا له 2 نه شروع کوم له 0 نه شروع کوم له څونه شروع کوم 2 نه ګوره اول دوه چې چاپ کړي نو دوه نور ورسره څه کوي جمع کوي سر د خلاص وکنه په دې قصه نو هدف زموږ دا ده چې موږ او تاسو باید سٹارټ پوینټ اینډ پوینټ ته او د لوپس دلته ټولو نه مهم هدف زما دا و چې وایل لوپ تا ته وښیم چې وایل لوپ څنګه کار کوي او څنګه استعمالولی شو صحیح ده که نه مشکل خو نه ده نو ته ګوره کوشش به وکړې چې په لوپ باندې ځان سره ډیر کار وکړې پریکټس وکړې ښه څه وکړې پریکټس وکړې نو موږ لوپ د هر رقم عمل لپاره استعمالو یا وړوکی مثال زه بل درته وایم زه وایم یو پروګرام د رن شي او پرنټ دي کړي نه او وبښئ یو ویریبل جوړوم د څه شي په نوم باندې TXT په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړ چې شي په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړ TXT صحیح شو کنه ورته دا انپوټ کا او ورته وایي چې څه شي نفر ته د میسج ورکړي چې do you want to exit آیا ته غواړې چې څه وکړې دغه ته دا ایکول نه راځي استاد TXT په انپوټ مینس ها آفرین دا د صحیح خبره وکړه دا ایکوال باید ورکو نه سوري TXT دغه جی کې دغه جی کې ایکوال ټو راځي TXT ایکوال ټو دالتا انپوټ do you want to exit او دلته قوس خلاصوم ورته یم چې ودی لیکي ورته y/n yes or no ها قوس بند یعنی دا پروګرام چې زه رن کما نفر ته وایي چې do you want to exit صحیح ده کنه اوس ګوره دا رن کوو ها زه اوس هدف مې دا دی چې دا موږ هر رقم استعمالولی شو دا مو راواخیسته او یو ځل به سټاپ ډیبګ کړم او ریرن به کړم ښه اوس ګوره دا موږ او تاسې راځو دلته وایي ډو یو وانټ ټو ایګزټ یس اور نو که زه یس هم وهم دا ایګزټ کیږي که نو وهم هم دا څه کیږي خو زه ورته یم چې نه چې تر څو پورې زه ان وهم دا د نه ایګزټ کیږي چې کله مې یس ووهه بیا د ایګزټ شي نو زه څه کوم اول بره نه تیار مخکې له مخکې نه TXT ویریبل مساوي کوم له چې شي سره له وای سره تیار مې ان سره په TXT په نوم باندې مې ویریبل جوړ کړی په هغه کې مې څو اچولي دي ان له اول نه پکې څو پراته دي ان پروت ده او کله اول نه چې نو راځي زه هم دسې دي مشکل نشته څه اوس دا تار دا ویریبل مې جوړ کړ اوس زه ورته وایم وایل تر هغو پورې چې څه شی ده او دلته ورته لیکم تر هغو پورې چې TXT مساوي ده له څه شي سره تر هغو پورې چې TXT مساوي ده له n سره او دلته رښتیا اول نه باید پکې n پروت وي که نه ځکه اول نه خو یې چې مستر په TXT is equal to n ښه تر څو پورې چې TXT کې چې پراته دي n پراته دي ښه نو ته څه کوه ته چې کوه همدغه پوښتنه بار له خلکو نه څه کوه
کوه بس خلاص همدومره شو اوس ګوره دا چرن کوم دا اصل why do you want to exit ورته وایم چې نو بیا وای why do you want to exit زه ورته وایم چې چی شی no do you want to exit no why do you want to exit زه ورته وایم چې چی شی yes نو ګوره چې کله مې یس ووهه بیا پروګرام څه شو اگزیټ شو ځکه ما ورته ویلي تر هغو پورې ته دا کار کوه چې تر څو پورې نفر یس مې وهلی چې پوه شوې که نه په دې قصې باندې نو هدف دا ده چې تنه د عددو نه د هر عمل د تکرار دپاره موږ او تاسې وایل لوپ کولی شو څه وکړو استعمال کړو سر د خلاصو په دې قصه چې هدف مې دا ده چې کله چېرته په کوم پروګرام کې تا ته ضرورت پیښېږي د دا رقم قیسو نو ته کولی شي وایل لوپ استعمال کړې بیا به د خیره سره راتلونکې ورځ نورو موضوعګانو کې به انشاءالله ما ته بیا په فردر نورو موضوعګانو باندې سره خبرې کوو ښه نن ورځې دپاره دا بس ده که نور وایي بیا ډېرېږي بیا د سر نه پې خلاصېږي په یو دانه اکسل دغه زما دا هومورک دی ما بېګا وکړو صبر وکړه زه دا ویډیو بنده کړم کار به دې وکړو